له پاکستان سره د لارو بندېدو په تړاو د افغان واکمنۍ غوڅه پرې کړه. افغان چارواکي وایي تر هغې به لارې بندې وي تر څو چې بیا د افغانستان د میوو موسم نه وي راغلی. اوسنۍ افغان واکمنۍ ته د افغانستان د کډوالو ولسمشر مهم او پرېکنده پیغام. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د کډوالو ولسمشر پیغام لرو خو پیل د لارو پر بندېدو کوو. افغان چارواکي ویلي له پاکستان سره د ترانزیت له لارې سوداګرۍ لپاره نړیوال تضمین به هغه وخت وغواړو چې زموږ د هیواد د میوو موسم بیا نږدې شي، ځکه افغانستان نور د یوې ځانګړې سوداګریزې لارې پورې تړلی نه دی. د افغان واکمنۍ د بهرنیو چارو وزارت د اداري او مالي چارو مرستیال پر خپله رسمي ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان نور د یوې ځانګړې تجارتي لارې پورې تړلی نه دی او له پاکستان سره د پخوانۍ سوداګریزې لارې پر بنسټ پرته له اصلاحاتو تجارت د هیواد لپاره د منلو وړ نه دی. هغه زیاته کړې چې د سوداګریزې لارې د بیا پرانیستلو او له افغانستان سره د تجارت د بیا پیلولو لپاره د نړیوالو اصولو او قوانینو رعایت او د پاکستان لخوا د معتبرو تضمینونو وړاندې کول اساسي شرط دی. د افغانستان کډوال ولسمشر د اوسنۍ افغان واکمنۍ چارواکو ته په یو تازه پیغام کې ویلي چې باید د هیواد ملي ګټې د هند د ستراتیژیکو اهدافو لپاره قرباني نشي. محمد ابراهیم الکوزي ټینګار کړی چې هند د سختو حالاتو پر مهال له افغانانو ملاتړ نه دی کړی. د جمهوریت د سقوط پر مهال الوتنې بندې کړې، د زرګونو افغان سوداګرو او محصلانو ویزې لغوه کړې او وګړي له ستونزو سره یوازې پرېښودل. د هغه په وینا د افغانستان راتلونکی باید د داسې هیواد په لاس کې ور نه کړل شي چې د اړتیا په وخت کې د افغانانو ترڅنګ نه درېږي. هغه له اوسنۍ واکمنۍ غوښتي چې د هیواد د بحران د حل لپاره په کډوالۍ کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له استازو سره بیړنۍ افغاني خبرې پیل کړي تر څو ملي یووالي ته لاره هواره شي. الکوزي زیاته کړې چې افغانان له اوږدو جګړو څخه ستړي دي او هیواد باید د پردیو د ګټو لپاره د جګړې پر میدان بدل نشي. د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، بیکاري، فقر او لوږه زیاتیږي او ګڼ افغانان د هجرت پر لور روان دي. د افغانستان ثبات او پرمختګ له داخلي همغږۍ، ملي اجماع او نړیوال اعتماد ترلاسولو سره تړلی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.